ابلیس په توره شپه کې لمونځ کوونکی ترجومات ولې ورساوه؟ د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو په سلامونو درته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به تاسو ته یوه جالبه کیسه در وړاندې کړو، کومه کې چې لوی حقیقت او راز پروت دی. که چیرې تاسو دا ویډیو تر اخیره وګورئ نو باوري یم چې ویډیو به مو خوښه شي. که تاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ د دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو نوره ترې برخمن شي. یو سړی د شپې په تیاره کې په جومات کې د لمانځه کولو لپاره له کوره ووت. هغه د تیارې له امله پښه وښویده او په خټه کې ښکته ولوېد. هغه له خټې راپورته شو او کور ته راستون شو. کالي یې بدل کړه او بیرته د جومات په لوري وخوځېد. همدا یو څو قدمه لار یې وهلې وه چې هغه یو ځل بیا وښوید او بیا په خټو کې ولوېد. هغه د خټو څخه راپورته شو او بیرته کور ته لاړ. هغه بیا خپل کالي بدل کړل او بیا یې کور پرېښود ترڅو جومات ته لاړ شي. د خپل کور په دروازه کې یو سړی ولید چې په لاس کې یو روښانه څراغ نیولی و. د څراغ والا سړی غلی غلی له لمونځ کوونکي سړي مخې ته د جومات په لوري روان شو. دا ځل د څراغ په رڼا کې لمونځ کوونکی جومات ته د تلو په لاره کې له کومې ستونزې سره مخ نه و او هغه په خوندي ډول جومات ته ورسېده. کله چې هغه د جومات دروازې ته ورسېد نو له څراغ سره سړی ودرېد. لمونځ کوونکی هغه کس همالته پرېښود او په خپله جومات ته ننوت او په لمانځه ودرېد. له لمانځه چې کله هغه له جومات څخه راووت نو هغه د څراغ والا سړي ولید چې هغه ته منتظر و ترڅو هغه بیا د څراغ په رڼا کې تر خپل کوره ورسوي. کله چې لمونځ کوونکی او هغه څراغ لرونکی کور ته ورسېدل نو لمونځ کوونکي له هغه اجنبي کس څخه پوښتنه وکړه ته څوک یې؟ اجنبي وویل که رښتیا ووایم زه ابلیس یم. لمونځ کوونکی حیران شو. هغه بیا وپوښتل ته خو باید زما د لمونځ قضا کېدو باندې خوشحاله شوی وای، خو بیا هم تا د څراغ په روښنایۍ کې ترجمات پرې ورسولم او بیرته دې هم راوستم. ابلیس ځواب ورکړ کله چې ته په لومړی ځل ولوېدې نو الله جل جلاله ستا ټول عمر ګناهونه وبخل. کله چې په دوهم ځل ولوېدې نو الله جل جلاله ستا د ټولې کورنۍ ګناهونه وبخل. زه اندېښمن شوم چې که دریم ځل ته بیا ولوېدې نو داسې نه وي چې الله جل جلاله ټول کلي ته معرفت وکړي. نو له همدې امله مې ځان سره د څراغ په رڼا کې ته ترجمات ته ورسولی ترڅو د دریم ځل لپاره ونه غورځېږي. هیله ده دوستانو دغه ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو ملګري هم د دې ګټور پیغام څخه خبر شي.